مهربانه مور. د موسی علیه السلام په وخت کې یوه ښځه کونډه شوه چې یو کوچنی زوی یې درلودو. ښځې بل خاوند ونه کړ، د خپل ماشوم زوی سره یې ژوند کوو. کلونه وروسته یې زوی ځوان شو. زوی یې چې کله ځوان شو، هره ورځ به د شپې کور ته ناوخته راتلو. هره ورځ به یې ورته مور نصیحت کوو، خو په زوی یې هېڅ تاثیر هم نه کوو. د څو ورځو نصیحت وروسته بیا یې زوی ناوخته کور ته راغی. مور یې بیا ورته نصیحت وکړ، په زوی یې ډېره بده ولګېده. خپله مور یې ډېره کلکه ووهله، په یوه بوجۍ کې یې واچوله او یو لرې ځنګل ته یې یوړه. هلته یې پرېښوده. الله تعالی موسی علیه السلام ته د جبرائیل په واسطه وحی وکړي چې لاړ شه هغه ځنګل ته، هلته زما یو بنده دی، د هغه حال وګوره. کله چې موسی علیه السلام ځنګل ته لاړ، بوجۍ یې ولیده. بوجۍ ته یې نږدې غوږ ونیو چې د بوجۍ نه داسې اوازونه راځي: یا الله جل جلاله، ته زما پر سر زما زوی نه مه خفه کېږه، هغه ته مه په قهر کېږه. همداسې زارۍ یې الله تعالی ته کولې. موسی علیه السلام له کیسې نه خبر شو. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وفرمایل: وګوره چې دا مور په خپل زوی څومره مهربانه ده. او بیا یې ورته داسې وفرمایل: زه په خپل بنده له دغې مور نه اویا ځله ډېر زیات مهربانه یم.